موږ په تیرو 4 ساعتو کې 2 قضیې درلودلې چې یوه قضیه د 4مې حوزې څخه یو کورلا ډوله موټر وړل شوی و په حصه اول کې د 11مې حوزې د مدیریت جنایي د کشفي ارګان مجاهدینو لخوا نه ونیول شو. هغه سره مو یو غل هم ونیو چې هغه مو بیرته ریاست تحقیقاتو ته حواله کړ. او بله قضیه وله د حصې اول نه یو سراچه ډوله موټر وړل شوی و، هغه مو په 315 ساحه کې ونیول شو چې دواړه موټر خپل مالکینو ته ورسپارل. پوره په سلف سره اطمینان ورکوو چې موږ د کشفي ارګان مجاهدین، د کنټرول مجاهدین، د ټولي مجاهدین ټول په ساحه کې ګزمې کوي، چک پوینټونه لري. انشاءالله موږ په سلو کې ورته اطمینان ورکوو چې کومه امنیتي پیښه به نه رامنځته کېږي. خو دوی نه موږ هم یو خواهش کوو، دوی موږ سره همکاره دي، نو دوی د لا زیات همکاری په تمه موږ یو چې دوی نور هم همکاری موږ سره وکړي. 1 بجه بود موترم استاد کردم، در نماز پیشین رفتم، در آمدم که موترم سرقت شده، در جایش نیست دیگه، دوزی کرده بودنش. باز آمدم در سایه حوزه 11 مخابره کردم، راپور دادم، مجاهدین حوزه 11 دست به کار شد، در سرک کوروسا بیتفیل کتیتوس دستگیرش کردن و پس دوباره موترم تسلیم شدم. تشکر میکنم از مجاهدین حوزه 11 پلیس. نام است عزیزالله فرزند عزیزآقا. دیگه من در این موتر در شهر کابل کار میکنم. یک روز سوم عید بود، من خانه خالم آمدم، در پشت دروازه موتر استاد کرده بودم، رفته بودم ایده کردم. تو بیرون برآمدم دیدم موتر نیست، موتر دزدا برده بود دیگه. باز من از که من خدا به حوزه زخم پلیس رساندم، اینجا آمدم اطلاع دادم. باز از چند ساعت بعد موتر مرا از پیش دزدا پس گرفتن دیگه، موتر پس اومد دوباره تسلیم نبودم. یک تشکری خواهش میکنم از امریت حوزه 11 پلیس. سل شمیره چې ده زموږ د قمندانۍ شمیره ده، او بله شمیره مستده یو سلونه چې هغه د وزارت شمیره ده چې کوم خلک، کوم هیوادوال زموږ دغسې خلکو سره مخامخ کېږي، نو کوشش دوی کې په همغه وخت کې یا سل شمیرې سره تماس شي او یا د یو سلونه سره تماس شي. بیا کله دوی تماس وکړي نو بیا موږ سره د وزارت لخوا نه، د قمندانۍ لخوا نه موږ ته هدایت کېږي، موږ پر وخت باندې هغه ځای ته رسېدګي کوو.